اولین هغه کار چې پاغي د رحمت للعالمین محبت سیوا کیږي هغه درود شریف دی په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. دا وایا وظیفه کا په خپل معمولاتو کې راولا اسی چې وزګار د غب شپ په ځای بازار ته رواني لار کې یا دکان کې ناس هغه وخت کې یا هر روزګار کې چې لګیای دا خپل جبا د رحمت عالم سید العرب والعجم په درود باندې لمده ساته د همیش د پاره. فائدې څه شي دي؟ فائدې څه دي؟ یو کرت یو وایا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یو کرت وایا حدیث مبارک کی راضی الہ العالمین دخوانه به پتا لس رحمت نازل شي. لس رحمت ستابه لس گناهونه معاف شي، ستابه جنت کې لس پوړې اوچتی شي په یو ځل ویلو باندې. بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي یو کرت داسې وشو مبارک د کمرې نه ووته مسجد نبوي شریف ته لاړ، ډیر زیات خوشاله و. کله به چې دی ډیر خوشاله و د ده په مخ کې به د خوشحالۍ نښې ښکارېدې. روایت کې راځي تبرق اساریر وجهه د ده د مخ د رګونه چې و دی داسې پړقارې کو رڼا یې کوله. چا عرض وکړه یا رسول الله نن ډیر خوشاله یې ډیر خوشاله یې، دا ولي؟ محبوب ته فرمایي ولې به نه خوشحالېږم؟ اوس د عایشې بیبي کوټې نه راوتم، حضرت جبرائیل علیه السلام اوس را سره میلو شه، د خالق سلام یې راوړه راته او ما ته یې دا وویل چې نننی پیغام دا دی چې لاړ شه امت ته دې ووایه کم امتي ستا چې یو کرتې په رحمت عالم درود وایي الہ العالمین به پرې لس رحمته نازلوي، لس ګناهونه به یې معاف کوي، لس درجات به ورته اوچتوي، په جنت کې به پوړۍ ورته اوچتوي. خپله ګټم پکې ده. اللهم صل الله رحمت نازل کړي په نبي علیه السلام باندې. په هغه خو دومره رحمتونه نازلیږي چې 80,000 فرشتې روایت د دارمي شریف دی د نبی علیه السلام پر روضې باندې سحر 80,000 د رحمت فرشتګان راځي او دا خپلې وزرې د نبی علیه السلام پر روضه باندې راکاږي. شارحین خو دلته وایي چې د نبی علیه السلام د روضې صفایي کوي، خو زه وایم که صفایي هم کوي خو د خپلې وزرې هم پې برکتي کوي، هغه پې راکاږي چې د خپلې وزرې برکتي شي. او چې کله ماښام شي دارمي شریف حدیث دی نو دا 80,000 لاړې شي نو د شپې 80,000 فرشتې د رحمت نورې راشي. 1,00,000 او 40,000 فرشتګان شپه ورځ کې خو صرف د رحمت په دې روضه راکوزېږي. او تاسو سوچو کوئ څومره خلک دعا غواړي، په لکونو زرګونو خلک اللهم صل الله رحمت پې نازل کړي، اللهم صل الله رحمت پې نازل کړي. څومره خلک دعا غواړي. تاسو هم چې مانځه کې دې ځای ته رسېږئ داسې یوازې په خوله نه چې کلالانو سره د بټۍ غم وي او په خوله وي اللهم صل، دا دعا خو نه قبلېږي. او تجارانو سره دکان د رختونو غم وي او اللهم صل، دا کله قبلېږي. دې ځای ته چې ورسېدئ په مانځه کې نو سم د دې زړه نه دعا غواړئ چې یا الله په محمد مصطفی باندې د رحمت بارانو کې ډېر رحمت پې نازل کړي. دا دعا زړه کې راوله د اللهم صل دغه معنا ده. او چې د زړه نه تا دا دعا وکړه نو الہ العالمین دومره غیرتي دی او په خپل حبیب باندې دومره مینه ورسره لري چې چا د الہ العالمین په حبیب یو کرتې د رحمت دعا وغوښته خالق خو په هغه رحمت اسم نازلوي، خو د دې یو دعا په برکت لس رحمتونه په تا باندې نازلوي. یاره تا زما حبیب ته دعا وکړه چې رحمت پې نازل کړي، دا دومره درنه خوشحال شي چې لس رحمته په تا نازل شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه راوړاندې شه، عرض کوي یا رسول الله که زه 2 کرتې تاسو باندې درود شریف وایم وستا به بیا 100 ګناهونه معاف شي او 100 پوړۍ به جنت کې اوچتې شي او 100 رحمته به در باندې نازل شي. هغه مبارک عرض کوي نو که زه بیا 3 کرتې درود شریف وایم محبوب فرمایي بیا به 30 ګناهونه معاف شي، 30 پوړۍ به جنت کې اوچتې شي، 30 رحمتونه به نازل شي. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي که بیا زه 10 کرتې درود شریف وایم 100 ګناهونه به معاف شي، 100 پوړۍ به جنت کې اوچتې شي، 100 رحمتونه به در باندې نازل شي. او رحمت للعالمین فرمایل چې تاسو ستړي نشئ، خالق لا یزال د ثواب په ورکولو ستړی کېږي نه. که تاسو 100 کرتې درود شریف ووایئ تاسو باندې به 100 رحمتونه نازل شي او په تاسې به 100 ګناهونه معاف شي. چې 100 کرتې وظیفه دې جوړه کړه چې شپه ورځ کې به زه 100 کرتې درود شریف وایم. صحیح ده موږ او تاسو ګناهګار یو نو خو دومره ډېر خو هم نه چې د ورځې به 100 ګناهونه کوو. او که 100 ګناهونه هم رانه وشي او 100 کرتې موږ درود شریف د ورځې وویل د حدیث مبارک مضمون دی زما او ستا هغه 100 ګناهونه به خالق معاف کوي او 100 به را باندې رحمتونه نازلېږي. زموږ به دا زړه خوشحاله اطمینان کې به یو، سکون کې به یو. بیا خاصتا د جمعې په ورځ باندې 80 کرتې د جمعې په ورځ باندې 100 کرتې درود شریف چې څوک په خپلو معمولاتو کې راولي نو حدیث مبارک کې راځي چې هره جمعه څوک 100 کرت درود شریف وایي نو د ده په تندي باندې قدرتي لیکل کېږي، چاته ښکاري نه خو لیکل پې شوي وي. یو پې دا لیکل شوی چې بریء من النفاق او بل پې لیکل شوی چې بریء من النار.
دا سړی د منافقت نه خلاص شو، دا به منافق نه صحیح سوچه مسلمان به وي. او دویم په دا لیکلی کېږي چې بریء من النار، دا سړی د جهنم د اور نه پاک شه، دته به د جهنم اور بیا څه تکلیف نه رسوي. د محبوب په خبرو کې به شکونه نه کوئ. ګورئ بس محبوب په صحیح حدیثو کې وفرمایل چې یو ځل په ما درود شریف چاوي نو 10 رحمته پې نازلېږي، 10 ګناه معاف کېږي، 10 پوړۍ ورته اوچتېږي. دا تاسو څومره کسان ناست یئ، ما خو شمار کړي نه یې، خو کافي کسان ناست یئ چې هر څومره کسان یې 3 کرتې درود شریف مو وویل، په دې هر یو درود، هر یو انسان د درود سره 13 رحمته نن نازل شو. تاسو بیا څومره یې په دیو کې ضرب ورکوئ، که 100 ناست یئ نو 300 کسان شوئ، نو 3000 رحمتونه نازل شو. او د محبوب په خبرو کې به شک نه کوئ. ګورئ ښه، شک به نه کوئ. یاره صحابه کرامو د محبوب خبره کې شک نه کوئ.